پاکستان پوځ باندې بده ورځ د ټي ټي پي مجاهدینو 15 پاکستاني پوځیان وژلي. ډیورنډ فرضي کرښې تر څیرما د پاکستاني امنیتي ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې 15 پاکستاني پوځیان او 4 وسلوال وژل شوي دي. د واشنګټن پوسټ په وینا د دوشنبې په ورځ د سپټمبر په 15مه د پاکستان امنیتي ځواکونو له افغانستان سره فرضي کرښې تر څیرما د طالبانو په یو پخواني مرکز کې د وسلوالو پر یو پټنځای برید وکړ. راپور زیاتوي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د مخکینیو معلوماتو پر اساس په شمالي وزیرستان باندې چې د خیبر پښتونخوا صوبې یوه برخه ده حمله وکړه. د راپور په حواله د ټي ټي پي وسلوال پر پاکستاني پوځیانو پوه شوي وو او کمینې ورته نیولې وه چې په پایله کې 15 پاکستاني پوځیان پکې وژل شوي دي. که څه هم ټي ټي پي خپل د وسلوالو د وژلو خبر نه دی تایید کړی، خو پاکستاني پوځ وایي 15 طالب وسلوال یې وژلي دي. وروستي برید د اندېښنې راپارولي چې پاکستاني طالبان په سیمه کې بیا راپورته کیږي. له کلونو راهیسې شمالي وزیرستان او د پاکستان په شمال لویدیځ کې نورې قبایلي سیمې د پاکستاني طالبانو او نورو وسلوالو ډلو لپاره خوندي مرکز بلل کیږي. یادونې وړ ده چې تر څه موده مخکې هم افغانستان کې د پاکستاني طالبانو او ټي ټي پي ترمنځ مذاکرات روان وو، خو کله چې د مذاکراتو په جریان کې د ټي ټي پي مشهور قومندانان په مرموز بریدونو کې ووژل شول، یا مذاکرات پای ته ورسېده او ناکام اعلان شول. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.